مزه یاره زه د زړه بیمار یم راوګرځه تا پسې به مړ په انتظار یم راوګرځه الفراق اشد من الموت یاره بغیر لتا زه په جنت کې هم په دار یم راوګرځه. سلامونه خوږو ستړي مشئ جاوید شاه درمان یم د دغه خپلو دو شعرونو نه د خپرونې آغاز کوو نن سره د سقوط شوي وطن یو رښتینی اواز ایاز وزیر ناست دی غواړو چې هغې سره یو څه پوښتنې وکړو او بیا ترېنه شعرونه ریکارډ کړو. تاسو راته دا مو وایئ چې تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ. دا خبره زه هره خپرونه کې ځکه کوم په دې ویډیو باندې چې څومره کامنټونه کیږي دا ویډیو دومره ریچ برزي او خلکو ته رسي نو دا زما هسې یو عادت جوړ شوی دی خو صرف د دې دپاره زه وایم چې دا ویډیوګانې وچلیږي ځکه چې زموږ اکثریت ملګري سنجیده نه دي نو موږ وایو چې دا غیر سنجیده او خلکو ته هم زموږ دا ویډیو رسي راسره اوسئ. ایازه په خیر راغلی درته وایم ګله ستړي مشئ او زموږ دغه ډومبۍ خپرونه ده. ډېره زیاته مننه خیر د نصیب شه ستاسو هم مننه کوم چې موږ ته مو جوګه د دې جوګې موږ هم وګڼلو چې تاسو سره کینو خبرې او شعرونه شریکو د اعزاز دی. څه مصروفیات دي نن سبا؟ فلحال خو داسې څه نشته روسیه ته تللی یم یو څه لږ کار مو وکړو بیا بیرته راغلو نصیب راوړي بیا واپس تلل. فلحال فارغ وي فلحال یا فارغ. شعر و شاعري سره د کله نه مطلب یا د شعر و شاعري کله نه شروع کړې ده او دې سره د هغه دبزوکي د کله نه وه شعر سره؟ هغه د هر شاعر په اصطلاح چې له ماشومتوبه مې شوق و ورسره او د بده مرغه زه په داسې ځای کې وم چې هلته د پښتو نوم و نشان نه و. ما که درته ووایم آغاز مې د شعرونو د سرایکي زبان نه کړی و. زما اوس هم په سرایکي کې بلا ډېر شعرونه دي خو بیا خدای بخت راکړو چې د پښتو طرف ته یې رامایل کړم. د دې څه وجه کیدی شي سرایکي مطلب زه په ډېر اسماعیل خان کې وم اول ته چې موږ وو په داسې ځای کې وو چې یو موږ یو راسره بل د مروتو کور و نو بالکل هلته پښتانه زموږ سره نږدې نه وو. تاسو سوشل میډیا باندې هم یې زیات تر وخت په څه تېروئ ټیک ټاک یا یوټیوب یا فیسبوک باندې ډېره توجه ورکوم او تاسو ویډیوګانې ډېرې ښې ویډیوګانې دي سر زما د نظره تېروتې دي دا درکوو دغه ملګرو ته هم زموږ نورو ته هم خواستی چې دغه د پښتونولۍ او د پښتنو په غږ باندې راپورته خپل غږونه نو تاسو زیاتره شعر لیکئ که نظم که یا بل کوم څه؟ او غزل او نظم ته مې ډېر کار کړی دی. غزل ته به ډېر وي نظم لږ دی خو بیا هم د دې سره سره په سوشل میډیا باندې اصلاحي ویډیوګانې هم کوو د بدو رواجونو او د هغه کیسو چې وطن ته تاوان ورکوي ټولنه ته تاوان ورکوي غندوی او چې څوک ښه کار کوي ستایوي نو په دې برخه کې مې هم کار کړی مطلب ټولنیز هغه پیغامونه چې دي خپروي ښه خبره ده. تاسو کتاب چاپ دی که نه؟ چاپ شوی نه دی. ډېر ملګري راته وایي چې کتاب چاپ کوي رسېدلی هم دی تر یو نیم کتاب خو به بروي خو زه وایم چې دا غزل ستاسو غوندې خلک واوري او هغه موږ ته وښایي چې دا ښه دی نه دی ښه بیا به مخکې انشاءالله د کتاب پروګرام د دې خپرونې شروعات ستا د خاموشۍ یا غزل نه کوو راته ووایه. سمه ده انشاءالله. دا خو به پکې کټ کېږي که نه ده؟ خیر دی څه مسله نه کوي. درمان صاحب له د غزل به زه شروعات وکړم چې تر څو به د اختیار وي دا ژوره خاموشي تر څو به د اختیار وي دا ژوره خاموشي تر څو به د اختیار وي دا ژوره خاموشي په کار خو دومره نه وه پېښوره خاموشي دا سراسر تاوان دی د پښتون وطن دپاره که لره خاموشي ده او که بره خاموشي. مننه او یو څو سړي اوري خو سر خم لکه بوتان دی یو څو سړي اوري خو سر خم لکه بوتان دي یو څو سړي اوري خو سر خم لکه بوتان دي یو څو ځوانانو ما تکړه په نره خاموشي د ستا د هر یو کاڼي په حساب ګوتې وهمه تر ډېره ماته شوې ده خیبره خاموشي. مننه. وطنه د تېر شوي وخت بخښنه راته وکړه وطنه د تېر شوي وخت بخښنه راته وکړه زه بالکل ملامت یم په هره خاموشي. ډېر ښه ډېر ښه اعتراف دی دا ښه ګنې دا ډېر کم شاعران کوي اعتراف. مننه. او ایاز وزیره دومره خو د دین کتاب کې نه وه دا څومره چې راغلي تر منبره خاموشي. بدکارو کې راځو په بېکارو کې راځو
ظالم موږ د کلي مزګزارو کې راځو او موږ به د شاته پړومبي صف کې ولاړ او موږ د تر اخیره وفادارو کې راځو سره خپل شعرونه مو ما سره به ستاسو نه مو تاسو شعر موږ ته خوند راکړي مننه دغه شعرونه یو څو دي چې په خاموشۍ مې ډېرو خلکو شکرانې وایستې ما په خبرو کې بڼې له زمانې وایستې او هغه چې ماته د ظلم پچپړې ویلې هغه چې ماته د ظلم پچپړې ویلې زما په وینو باندې هغو کارخانې وایستې ستا ډایل شوی نمبر تر اوسه بند را درومي د دې خبرې مې 1500 مانې وایستې او اغیارو زه په مذهبونو کې مصروف ساتلم اغیارو زه په مذهبونو کې مصروف ساتلم دوی په آرام زما له کلي خزانې وایستې ایاز وزیر تا به ویل چې زما خپل سړی دی په څه خبره نن ساکي له میخانې وایستې او دغه هم دی چې زاړه طرزونه پخواني د موسیقۍ اورم پخواني د موسیقۍ اورم چیرته شپونکی د یوازونه د شپېلۍ اورم له پښتونخوا د پښتنو نومونه ورک وګڼه له پښتونخوا د پښتنو نومونه ورک وګڼه نه دریا خان شته نه درخو نه درخانۍ اورم صحیح د مورې باقي ځان ته توجه ورکوم یو څو کیسې مې د بربادې زندګۍ اورم لکه بوډا بېوسه زه د ژمي لمر ته ناست یم واده کې شر د ویر ژړا د ګاونډۍ اورم ایاز وزیره ستا د شونډو په پاړ ورسېدم خبره دا ده چې کیسې د جدایۍ اورم ډېر ښه دی وایي هر څوک ډکه ګرځومه د پیغوره لمن هر څوک ډکه ګرځومه د پیغوره لمن خو بیا هم نه وینځمه یاره ستا له توره لمن داسې کلک لاس د نیولې د یار رک نه شمه لکه ماشوم چې سږ نیولې وي د موره لمن دا غزل هم در سره شریکوم چې کیسه درنه د پښتانه د ټینګې ملې وتړي ساړه پتري مې د ملګري په سینې وتړي که په واړه خبره اختلاف جوړوي بیا د نیتونه ټول عمرې د جنازې وتړي دغه چې تا ته معرفي یم داسې نه یم دی دغه چې تا ته معرفي یم داسې نه یم دی خلک په ما پسې له خپل ځانه کیسې وتړي څه بېمانې څه بدنصیبه ملنګي مې وکړه زه چې تېرېږم ټول کلی دروازې وتړي د بل د غږ په نامه ناستو پیغلو ومو بخۍ د بل د غږ په نامه ناستو پیغلو ومو بخۍ زمونږ بېځایه رواجونه زمونږ خولې وتړي یو څو ملګري ما ایاز وزیر ته هم پکار دی سپینې جنډې چې مې د قبر په خازې وتړي چې د شارک نه یې نږدې خدایه چغې د سنګ نه اورېدې خدایه درغاړي وزمه زه چېرته ایتو د حرم عبود کدې خدایه زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایه زما قسمت خوار او زاره کلمې تیروا دا بېوسۍ خو وینې یاره کلمې تیروا بیا ووایه ته زما قسمت خوار او زاره کلمې تیروا دا بېوسۍ خو وینې یاره کلمې تیروا او ما د موسم په بدلیدونکي علم طرحه ویله ما د موسم په بدلیدونکي علم طرحه ویله چا راته ویل چې ګناهګاره کلمې تیروا ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر ښه جوړښت دی ډېره زیاته مننه او د سیاست وجود اوس بله پاجامه واغوسته د تقریرونو کاروباره دا بیا ووایه ته د سیاست وجود اوس بله پاجامه واغوسته د تقریرونو کاروباره کلمې تیروا او شوخه زړګیه د جانان سترګې دې ولیدلې شوخه زړګیه د جانان سترګې دې ولیدلې ګډوډ قدم وهې په لاره کلمې تیروا که ته د یار په څنګ کې ناسته وې ایاز وزیره وبخه که ته د یار په څنګ کې ناسته وې ثواب وګټه د ایاز جان وزیر دپاره کلمې تیروا د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه وي لونه د هر سړي قسمت دغه یو غزل غواړم چې ترسره شي زما وطن کې روان څرنګه ناشنا جنگ دی د یوه جنګ وروسته نتیجه نه راغله بیا جنگ دی له پېښوره تر کابل په لار پښتو غږیږي
له پیښوره تر کابل په لار پښتو غږیږي خو له کابل تر پیښوره په املا جنگ دی داسې کلمه د ټوپک په خلاف وجنګېږه لکه ټول عمر چې د شپې او د رڼا جنگ دی په نقابونو کې روان د سترګو سترګو دی خو په نقابونو کې روان د سترګو سترګو دی خو تاوان به زړونو ته رسېږي وارخطا جنگ دی ای کابل جانه ای لوګره نور څه نه وایم خو چې په تا جنگ دی لکه زه لکه په ما جنگ دی نړۍ د مار وژل ته ولیکل چې غیر اخلاقي نړۍ د مار وژل ته ولیکل چې غیر اخلاقي خو د پښتون سره د هر سړي روا جنگ دی دته چا هسې خپې لاسونه ورمات کړي دي خو دته چا هسې خپې لاسونه ورمات کړي دي خو دا یازجان وزیر په خاوره د بیدیا جنگ دی او کنه وای دا من غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنگ دی دښمن ته نه پرېږدي یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنگ دی ګلمینې زه که په وطن شهید شم واده به بیا شي که نظار جنگ دی دغه اخري هغه به در سره شریکم او به خلک به یې راغواړم خیر دی هېڅ خبره نشته جنگ سره اجازه ورغزل درمان صاحب دغه اخرنی غزل در سره شریکومه چې د جنگ نه پس به هر چاته انعام پاتې کېده په برخه به پښتون ولس ناکام پاتې کېده د هر خوشحالي دور وخت په خپله ګواهي دی په هر خوشحالي څرک پسې بهرام پاتې کېده که دا ځل مو د دغ سړي کیسې بدرګه نه کړې د بل تمه ونه کړې که امام پاتې کېده که دا ځل مو د دغ سړي کیسې بدرګه نه کړې د بل تمه ونه کړې که امام پاتې کېده که بل پیدا کوي نو خدایه هیله به مې دا وي پښتون چې پیدا نه کړي که غلام پاتې کېده ما ولوستل زاړه په ګرد وهلي کتابونه د هر جنگ په سریزه پښتون کام پاتې کېده او روان وه یازجان وزیر له جنګه کډهبار وه د خوارو پښتنو یو اندام پاتې کېده ډېر ښه دی یاده وزیره ډېره مننه ګله ډېره زیاته د وخت راکولو او زمونږ دغه ملګرو ته د وخت ورکولو ستاسو څخه هم مننه بیا به سره وینو د الله په امان ډېره زیاته ډېر خوندور قربان